نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو او د غراز د ټولنیزو رسنیو کارونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحیم سکندر یم او نړۍ جال خبرونه باندې پیل کوم. دا خبرونه امغه سیده یوازې دومره د چې موضوعات پکې بدل دي، هغه محتوای د امغه سرچینې دي چې موږ له فیسبوک، ټویټر، انستګرام، ټلګرام، ټیک ټاک، یوټیوب، نورو واتساپونو نه رااخلو. یاران دوستانو سره بحثونه کوو، خبرې کوو، فکر پې کوو. سیاسي کارپوهان هم دغه رسنۍ تعقیبوو، بحثونه تعقیبوو، شنونکي تعقیبوو. یعنې له خپله ځانه موږ داسې خبره نه کوو چې هغه د ټولنې په خیر نه وي یا دروغ وي. یوازې دومره کوو چې په د چا په خبره باندې یو بله داسې خبره ور اضافه کوو چې هغه ګټوره واوسیږي. نو ډېر کله داسې موضوعات وي چې هغه خواشینونکي، موږ د دغه خبرونو شوقي نه یو چې مثلا پلانه جرم کړی او پلانه ونیو، پلانه دغسې شو، پلانه زیږي دومره وویشتل. اوس الحمدلله دغه خبرونه ډېر سره بچ یو. یوازې یو څه ټولنیز مشکلات دي چې هغه کلتوري مشکلات دي، کورني تاوتریخوالي دي چې بېلابېلو سیمو کې شته. کوم سیمو پورې خاص اړه نه لري چې څوک ووایي چې ولا پلانۍ سیمه کې، پلاني ولایت کې دا ستونزه ده، په بل ولایت کې نشته. نه، په ټولو کې شته. ډېر بیا لرې پرتو سیمو کې، صحرایي سیمو کې شته دي. خو نن موږ او تاسو یو ښه خبر غلرو کنه، دا څو ورځې وړاندې چې خپریږي، شاید په تېره خپرونه کې هم یادونه کړې وي. نو د افغانستان لپاره یو لوی خبر، یو لوی زیری، هغه دا دی چې 10 میلیارډ ډالرو پانګونې سره 10,000 میګاواټه برېښنا نه افغانستان برخمنېږي. نو په دې اړه باندې د حریت رادیو بېلابېل نشرات کړي دي. یوه پکې ډېره جالبه تبصره کړې ده، ډېره جذابه تبصره ده. نو د حریت رادیو دغه تبصره به ولولو. هغه نه وروسته موږ سره که څه وي یا نور داسې مخته سره تلل، هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. نو دا خپرونه اخره پورې موږ سره واورئ. نو ډېرو جالبو، له ډېرو جذابو، له ډېرو پرمختګونو، آبادیو نه به خبر اوسېږئ په ډېر کم وخت کې. یعنې دا د 2-3 ورځو خبرونه، رپورټونه، گزارشونه، تحلیلونه، مراکې دا ما تاسو ته راټول کړي دي. د نورې نړۍ موضوعات، د سیمې په اړه هم ډېرې جالبې او ډېرې او داسې کیسې شته چې هغه تاسو ته نوي اوسېږي. نو تبصره لولو دا د حریت رادیو داسې خاصو وختونو کې تبصرې کوي او د یو تکړه لیکوالانو لوري نه په یو موضوع باندې تبصره کېږي. هغه موضوع چې ډېره حساسه وي، ډېره وایرل شوې وي، ډېره په د رسنیو کې خورېږي راخورېږي. نو د روښانه سبا څرک دا عنوان دی د دې تبصرې. په همدغه د 10,000 میلیارډ ډالرو او 10,000 میګاواټه برېښنا پانګونه باندې کړې ده. وروسته نور معلومات هم شته، دا یوازې هغه تحلیل دی. د روښانه سبا څرک دا وطن د تاریخ له اوږدو لوړو ژورو تیر شوی. د تیارو، لوږو او بېوسۍ داستانونه یې بیخي زیات دي. خو په دې ټولو تیارو کې د خدای فضل دا وطن ولاړ ساتلی دی. او نن د داسې سبا پر لور روان دی چې رڼا یې له لرې ځلیږي. د رڼا دا زیری د اوبو او انرژۍ وزارت سره د عزیزي انرژۍ انویسټ د 10 میلیارډ ډالري تړون په پایله کې نور هم تازه شو. په دې کې د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید، انتقال او سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې پر مټ به یې دا ملت د صنعتي اړخه وده وکړي او ملي باور به یې نور هم پورته شي. افغانستان له دنګو غرونو، د سیندونو له روانو څپو او د لمر له تودو وړانګو د انرژۍ ډکې خزانې لري. د امنیت او استقلال تر چتر لاندې اوس د دې جوګه شوی چې هم خپل وطن روښانه کړي او هم شاوخوا ګاونډ ته د رڼا وړانګې خپرې کړي. دا وړانګې به نه د پورونو په اسارت کې ایساري وي او نه به ترې د تیلو لوګي خیجي. دا به د خپل هیواد، خپل اقتصاد او د خپل عزم زیږندوي. دې پروژه کې د تیلو، غازو، بادو او اوبو او لمریزو سرچینو له لارې برېښنا تولیدېږي.
یعنی دا څلور سرچینې یادې کړې دي، د تیلو ده، ګاز ده، باد ده، اوبه ده او برېښنا ده. تقریبا 5 سرچینې دي چې د 7 کلونو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. اوس مهال پکې 150,000 ځوانان په مستقیم ډول مصروفیږي او بیا ترې د راتلونکي نسل لپاره د پرمختللي ژوند ښې زمینې برابرېږي. د هیواد اقتصادي خپلواکۍ لپاره دا ګام کولی شي چې افغانستان د انرژۍ له اړخه ځان بسیاینې ته ورسوي. دا پروژه د هغو سلګونو مهمو طرحو یوه بیلګه ده چې د اسلامي امارت لخوا عملي کیږي. د انسان ته د خوښۍ وږمې پیرزو کوي چې کله د خپل نظام ژمنې او عمل په مساوي توګه روانې وګوري. که نیت پاک، مدیریت قوي او تصمیم ملي وي نو ممکن کارونه هم ممکن کیږي. دا د نوي مدیریت یو ژوندی مثال دی. که ملتونه د تیارو لاندې په پردیو مرستو عادت شي، تاریخ به د نورو د سخا خیرات ته کینوي. خو کوم ملت چې خپل برخلیک خپله لیکي، فکر ترې تښتي، غلامي ترې شرمیږي او شپه پرې خدای تعالی سبا کوي. افغانستان د 320,000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري. اوس د دې ظرفیت د خلاصون قلف په پرلپسې توګه خلاصیږي. دا تخنیکی اقدام تمدني انقلاب او ستر تحول دی چې د معرفت، عزت، استقلال او ساینې زیری له ځان سره لري. دا تړون د هغو تیارو پر مخ څپېړه ده چې غوښتل یې دا ملت د نورو تر اسارت لاندې وساتي. خو دې ملت د خپلو ارادو د بیدارۍ قرباني خپله ورکړه. د صادرونکي هیواد پر لور حرکت، د اقتصادي خپلواکۍ سرچینې او د رڼا تولیدي بنسټونه هغه نښې دي چې سبا پرې هر افغان ویاړ کوي. کله چې صنعتي پرمختګ، اقتصادي ثبات، صادراتي برېښنا او خپلواکه اراده سره یو ځای شي، نو دا جغرافیا بیا یوه تل پاتې مفکوره ګرځي او دا مفکوره به هم د اسلامي شریعت، ملي استقلال او بشري عزت پر بنسټ ولاړه وي. دا هغه روښانه څرک دی چې سبا به وي، رڼا به وي او برېښنا به وي. داسې لسګونه نورې پروژې کلونه د امکاناتو د زندان تر شا بندې پرتې وي، خو نن یې د تحقق دروازې پرانستل کیږي. کله چې یو ملت د رڼا او سرچینې ومومي، دوی د خپل تاریخ مسیر ته لوی جهت ورکوي. دا جهت د عزتمند راتلونکي پر لور ژور شعور او دایمي استقلالیت تضمینوي. په دې تړون باندې له اوږدې تیارې څخه د وتلو هیله ژوندۍ شوه. هغه ورځ لرې نه ده چې برېښنا زموږ له څراغونو اضافه شي او د صنعتي وقار او د اقتصادي استقلال په ژبه عقلونه راویښ کړي. دا ملت ډېره موده د نورو د لاس څراغ ته ناس و، خو ژر به خپله برېښنا او خپل مشال په کور دننه او بهر ځلېدلی ګرځوي انشاءالله. نو دا وه د حریت تبصره چې په برېښنا باندې کړې وه. د 10 میلیاردي پروژه ده، 10 میلیارد ډالري پروژه ده چې تقریبا 10,000 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د دپاره جوړه شوله او د دپاره بیرابیرې سرچینې دي لکه اوبه، تیل، ګاز، باد. دا باد پکې چې ورته ولګوي په صحراو کې، دې نه هم برق تولیدیږي. حتی له کثافاتو نه په جاپان کې تولیدیږي. دې نه مثلا په ډبرو سکرو نه په افغانستان کې موږ له دې نه تولیدیږي. د اوبو نه، د لمر نه، د لمر د شمسي چې د دې نه تولیدیږي. نو دې برخه کې نور ډېرې کیسې شته چې اوس خلک وایي چې دغه د نورې ګټې چې دي. دلته به زه څه درته واضحه کړم. عزیزي په دې غونډه کې وویل، دغه بله ورځ چې د تړون لاسلیک شو د اوبو، برېښنا او انرژۍ وزارت سره. عزیزي وایي د 10,000 میګاواټه برېښنا پروژه داسې پلان شوې چې تر 2022 کال پورې به له سولر سیستم او اوبو، زغالو، بادي سیستم او ګاز څخه 10,000 میګاواټه برېښنا تولید کړي. وایي موږ ټاپي پروژې ته نه ماتلیږو او هغه ته نشو پاتې کېدلی، ځکه هغه وخت نیونکې پروژه ده او په وینا یې موږ اقدام کوو او په هرات کې 800 میګاواټه برېښنا تولید پیلوو. له بعده د 700 میګاواټه او له اوبو د 2000 میګاواټه برېښنا د تولید پلان لرو. د 10,000 میګاواټه برېښنا به 4,000 میګاواټه وایي د 10,000 میګاواټو نه به د 4,000 میګاواټه چې د عامو هیوادوالو ته ورکو
افغانستان 15000 میگا واټ 4000 میگا واټ ته ضرورت لري ټول افغانستان روښانه شي او دا 6000 برېښنا چې دا یا برق چې دا به صنعتي فابریکو ته ورکو دا کومي کارخونې چې دي کنه فابریکې دي دوی ته به ورکو بیا به دغه برېښنا نه پارچوي کیږي برق به نه قطع کیږي دوی د لپاره به ځانګړی برق وي 6000 میگا واټ او دا ولس د لپاره عام خلکو د لپاره به 4000 میگا واټ وي په لسو ورځو کې به وایي سروې او شپږو میاشتو کې ډیزاین بشپړ شي له شپږو میاشتو وروسته به لومړی سر کې له 2 تر 3000 میگا واټو برېښنا د تولید پروژو عملی چارې پیل شي. اوس دلته یو بحث دا دی چې مثلا ځینې داسې وي چې هغه په تیاره روږدي وي یا تیار خواره ورته ویلی شو چې کور کې حتی یو اتاق نشي جوړولی فکر کوي د دې 10 کلنې پروژې طرحه دې نن جوړه شي او سبا ته دې عملي شي. یعنې ځینې خلک داسې وي چې ولا دا وعدې خو مخکې هم کړې وي داسې هم کړې وي هلته هم کړې وي پروسه کال هم کړې وي نو دوی فکر دوی همداسې د کوشتېپه هم حسابوله یعنې دوی ته کوشتېپه ګپ ښکارېده هلته اوس دغه دویم فاز هم بشپړېږي وروستی فاز چې دی هغه دومره غټ وخت نه نیسي او دا 15 کلنه پروژه چې دا کوشتېپه دا اوسه پورې یو نیم کال اوس هم ورته پاتې د امارت 4 کاله ووتل هغه 15 کلنه پروژه ده د امارت تقریبا 6 میاشتې پوره شوې وي چې دغه پروژه پرانستل شوه نو تقریبا یو نیم کال کوشتېپې ته لا هم پاتې دی خو تر وخت مخکې به انشاءالله بشپړ شي دا د انجینرانو وعده ده. یعنې هلته اوس یو ستر کمپلیکس دغه نن ما یو خبر خپور کړو یو ستر زراعتي کمپلیکسونه جوړیږي کارونه یې ډېر بری روان دي. میسینک هم چا نه منله لکه دا زه د برېښنا په اړه خبره کوم میسینک هم ډېر ته ګپ ښکارېده چې نه دا داسې نړیواله پروژه ده د اسیا په کچه دا څوک نه ورته پرېږدي دی د نړیوالو اوس د نړیوالو په افغانستان کې څه کار دی اوس خو یو خپلواک هېواد دی اوس هغسې نه ده چې هر چا خپلې پیسې پکې وهلې او چینایانو ته یې موقع نه برابروله چې په میسینک باندې کار وکړي هغلته اوس که تاسو خبر وای دغه بله ورځ 9 کیلومتره سړک ورپوښ شو او پرانیسته یې وشوله یعنې 9 کیلومتره سړک ورپوښ شو په هره پروژه باندې تقریبا یو کال دغه طرحه باندې وخت تېرېږي. ټاپي پروژه هم ګپ ورته ښکارېده دا په تیر امارت کې یعنې تیر امارت کې دا لاسلیک شوې وه ترکمنستان سره نو بیا هم داسې پاتې او بیا 2001 کې بیا 2012 کې بیا 2013 کې 15 شپږ وارې داسې پرانستل شو کار چا نه شو په پیلولی ځکه دلته داسې و چې امریکا ډالر راتلل خلکو فکر کوي دا پایپ دا شودو دا د شاتو دا د خوږو هغه چې دي دا د تیلو دا به ګازو دا به ټول عمر وي او د دې خبر نه و چې پردی کټ تر نیمو شپو وي. نو کاش کې موږ هغه وخت کې پروژې تیره اداره کې یا جمهوریت کې ځینې پروژې پلي کړې وای ځینې روغتونونه مو جوړ کړي وای بیا به افغانان دومره نه و بیکاره دومره به اوزګار نه و نورو هېوادونو ته په قاچاق نه تلل همدلته مصروف و هغه که د 3.5 لکه اردو هم د جمهوریت ختمه شوې وای همدغلته په فابریکو کې مصروف و نورو هېوادونو ته به په قاچاق نه تلل. یعنې ټاپي پروژه چې 28 کاله مخکې لاسلیک شوې وه دغه سږ کال د تیر کال چې بیا اسلامي امارت پرانستله نو اوس لسګونه کیلومتره پایپ غځېدلی دی 14 کیلومتره 18 کیلومتره دا ډېر څو میاشتې یا څو اونۍ مخکې دا خبر و نو اوس چې کار پرې روان دی لسګونه کیلومترو ته رسیږي نو دا هم هغه خبرې دي چې ډېرو خلکو نه منلې. د برېښنا پروژه چې له 7 کلونو کې بشپړه شي خلکو ته ګپ ښکاري چې بس دا سبا ته د برق بټن ووایي نه داسې نه ده هره یوه طرحه هر یو پلان چې جوړوي که تاسو یو کور جوړوئ که تاسو یو روغتون جوړوئ که تاسو کلینیک جوړوئ یعنې دا ډېرې وړې کیسې دي کلینیک روغتون مکتب د اوبو شبکه کلي کې د والیبال فوټبال کرکټ میدان دې ته ورته یو حاضرې ته ځمکه ځانګړې کوي او جنازې ته ځمکه ځانګړې کوي ځای ته همدغه راز سړک چې یو طرحه جوړوي او پلان ډیزاین جوړوي مارکیټونه ړنګوي دا بیا کلونه نیسي نو دا داسې زر نه کیږي دا 7 کلنه پروژه ده یعنی دا اوس چې 2025 2032 پورې دا پروژه بشپړېږي یعنی افغانستان به د برېښنا له پلوه بسیا شي حتی نورو ګاونډیو هېوادونو ته به هم دغه د برېښنا څرکې ورسیږي. زمونږ ډېر داسې ګوره کیسې دي که نه اوس دلته ما یو بله خبرې ته پام شو چې هغه زمونږ بیړه ده کله کله زمونږ بیړه وي د امارت چې راغی وایي ولا 6 میاشتو کې له منځه ځي خلکو دغه تبلیغاتو که نه وایي دا یو پلان ده یو ګیم ده نو
په یو ځای بیا بمبار پې کوي کیسې دي. نو خلک دي یاره کم ته ځان کوي. ډېرو خلکو خو له کورونه نه راوتل وایي موږ چې خوب نه راپاڅېږو نو امارت به بیا بدل وي. اوس دا که تاسو خبر وئ دغه زموږ بیړه پورې مو ویلې چې موږ ورته بیړه وي. په خپله نن څوم دی ودرېږه د اګست 4 دی. د اګست په 15 باندې د افغانستان نیول شوی او فتح شوی و کابل. نو تقریبا 11 ورځې وروسته د امارت 4 کاله پوره کیږي. تاسو بووایئ چې سترګې لاندې باندې کوي دا خو داسې کیسه شوه وایي دا خو پرون تېره وه. دا اوله بیخي سړی پې پوه نه شو. عمر د ژمي مازدیګر د تېر به شي نه ډېرې کیسې به ذهن ته درشي ډېر متلونه شعرونه. خو یعنی 11 ورځې وروسته د امارت چې 4 کاله پوره کیږي او په دې کې څومره سړکونه څومره پروژې څومره هغه فساد له منځه لاړ څومره غصب ځمکې را وګرځول شوې څومره دغه هېواد هغه مرکزیت پیدا کړي یو امر د یو اطاعت د یوه کیسه د یو چلیږي او حکومت دی دا په 45 کلونو کې لومړی ځل دی. نو دې نه پته لګېږي چې موږ او تاسو ډېره بیړه کوو هر څه ته. نو موږ که داسې سترګې لاندې باندې کوو که دغسې فرض کړو چې د امارت 11 ورځې وروسته 4 کاله پوره کیږي دغسې دغه 7 کاله هم پوره کېدلی شي 15 کاله د کشتیپې هم پوره کېدلی شي د نورو قراردادونو چې شوي دا هم پوره کېدلی شي. زموږ به پام هم نه وي د جلاباد 2یم لینک سړک به جوړ وي د کندهار 2یم لین سړک به جوړ وي تر خوست 2یم لین سړک به بشپړ شوی وي. بل سبا چې سترګې پرانیزو بیا به واخان ټرانزیټ وي او کونړ سیند باندې به بند تړل شوی وي. نو دا خوب او خیال تاسو مه ګورئ لکه د تیر کې چې کومې لاسته راوړنې ولرلې یو اشغال ختم شو اشغال پای ته رسول هم خلکو ته خوب او خیال ښکارېده باور وکړه موږ ته هم ښکارېده. اوس هم چې خلک فکر کوي بله ورځ ما سره یو څوک ناست و یو ناڅاپي وویل والا طالبانو حکومت دی. یعنی دلته ډېر شیان تر اوسه پورې هم خوب او خیال ښکاري ځکه چې ځینې شیان ناممکن وي ځینې شیان رښتیا هم ډېر غټ وي لکه دغه پروژه چې دا ډیره غټه ده د 10 میلیارد ډالر او 10 میلیارد ډالر باندې بل افغانستان هم جوړ کېدی دویم افغانستان هم پې جوړېدی شي. دا موږ چې 9.5 میلیارد ډالر کنګل دي نو دا که راخلاص شي یعنې موږ دغه څومره ستونزو سره مخ کړي وو خو بیا هم که دا راخلاص شي دا پیسې ازادې شي موږ ته ډېر کار کوي. نو که څوک وایي چې دا پروژې چې بشپړېږي ډېر خلک هم داسې فکر کوي که نه ډېرو بخی ډېر خلک د خزینه او متلونه زده کړي ولا افغانستان نه جوړېږي ولا موږ چې جوړ نه شي چې جوړ شي بیا موږ څه کوو دا 7 کاله چې پوره کېږي موږ به نه وو چې موږ نه وو بیا هېڅ په سر وو. نو د دې نه معلومېږي که سړی اوس داسې یوه تیزه خبره وکړي چې که داسې د راتلونکي په غم کې نه وي د خپل ځان په غم کې وي نو دا به خپله خلخانه ټوله سټه کړه د خپل پردی شاوخوا د ماشین پسې راواخله ضربه یې کړه ځکه ته خو هسې هم د راتلونکي په غم کې نه یې د راتلونکي په کیسه کې نه یې د خپل راتلونکي نسل د خپلو اولادونو د راتلونکي د سبا دپاره کیسه کې نه یې بس د ځان په غم کې یې. موږ اصلا دغه ځانځانۍ د ځان خوړلو ځان غم خوړلو دغسې حالت ته رسولي یو چې ګوره یې. نو که څوک یعنې یوازې دومره فکر وکړي چې زه مسلمان یم دا زه چې یو ونه کې کېنوم اوس دا ونې موږ چې شته کېنوو دا د میوو ونې د سیوري ونې چې دې نه مرغان ګټه اخلي دې نه د هوا تصفیه کېږي اکسیجن تولیدوي همدغه راز یو څوک سیوري ته کینی یو څوک لرګي او خاص ترې کوي یو څوک میوه ترې خوري او دغسې دغه اوبو په سطحه کې لوړولو کې کومک کوي. دا ونې موږ چې شته کېنوو دا خو ډېر وخت نیسي دا خو څو کلونه وروسته بیا میوه ورکوي حاصل ورکوي. نو یعنې کیدای شي موږ مړه وو دا موږ ته راتلونکي کې بیا ګټه رکوي موږ ته په جنت کې موږ ته په قیامت کې موږ ته په آخرت کې دغه په هغه کریډټ کې حسابېږي هغه امتیاز کې حسابېږي چې دغه دنیا کې موږ خدمت کړی دی. نو یو څوک غواړي چې راتلونکي یې ښه شي هغه دنیا آخرت یې ښه شي نو بیا دې دا هم که د ځان په غم کې وي دا هم یو داسې کار دی چې راتلونکي کې تاسو ته دعا کېدلی شي د خپل بچیان به دعا درته کوي. اوس هغه اولادونه هغه کورنۍ چې پلرونو کار ورته کړی دی یو کور یې ورته جوړ کړی دی حجره یې ورته جوړه کړې ده د تربرونو د شاوخوا کلیوالو سره هغه لانجې ورته حل کړي دي هغوی خپل پلرونو ته ډېر دعاګانې کوي. یو چا چې په بازار کې یو دکان درلودلی دی یو چا چې ځمکه آباده کړې ده باغونه یې جوړ کړي دي هغوی ته خپل بچیان ډېر دعاګانې کوي. موږ ته پلار داسې میراث پرېښی دی چې موږ له ستونزو نه خلاص کړي یو موږ ته بدۍ دښمنۍ او جنجالونه غربت او نیستۍ دا یې نه دی پرېښي. خو هغه چا چې
بیا دا کار نه دی کړی او دا فکر یې کړی دی چې ولا چې زمونږ له سره تېره شي بیا یې څه کوو، بیا خو دنیا مو نه ده په کار. نو هغوی کورنیو ته خپلې بدۍ پرېښي دي، خپل ځان یې هغه بچ کړی دی، هغه ستونزې نه ده حل کړې، دښمني نه ده حل کړې، کور یې نه دی ورته جوړ کړی، یو دکان، یو عاید، یو سرچینه نه لري، باغ نه لري، کور نه لري، ځمکه نه لري، غر نه لري، لار نه لري. داسې کورونه کلي شته چې کور یې شته خو لار نه لري. په خوا بده کې دغه د غنمو لونه چې ګډ شي یا جوارو لونه ګډ شي، په دې وخت کې په دا پټویو کې د پردوی پټویو کې موټر راولي، هغه ناوې خیرات او خوا بده مراسم تر سره کوي، کني دوی لار نه لري. نو هغوی ته به خپل کورنۍ اولادونه څنګه دعاګانې وکړي چې دا ستونزې دوی ته حل کړي. نو دغسې زموږ د آبادیو باندې یوازې خوشحالي چې ده، دغه نیت باندې مو خدای خمر وکړي، دغه نیت اجر هم درکوي، ځکه خدای الله تعالی زموږ نیتونو ته ګوري. نو دا یو بل دوه پوښتنې چې ډېر خلک کوي هغه دا دي چې په دې برخه کې وایي د عزیزي دا پیسې له کومه کړې. یو خو دا ده چې عزیزي چې دی دا د عزیزي بانک مشر چې دی دا اوس چې 10 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د برق برېښنا باندې 1000 میګاواټه پانګونه کوي. دغه له ټایرونو نه دغه ټایرونه یې خرڅول، دغه یو بل ځای ته به وړل. 800 ډالرو دا کاروبار شروع کړی دی، یعنې د اول کې 800 ډالر درلودل چې 1 لک افغانۍ هم نه کېږي، د شاوخوا 50,000 افغانۍ کېږي. نو له دې نه کاروبار شروع کو، ټایرونه یې خرڅول، یې خوا دې خوا تجارت کو، یو شی اخله بل شی اخله، یو شی د هیواد ته وړه، بیا بل شی چې بل هیواد کې ضرورت وي دې ته وړه. نو دې نه اوس هغه د بانکونه دي، په خارج کې بلډینګونه دي، په دوبۍ کې غټ غټ تعمیرونه داسې دي، هغه برج غټ برج څه نومیږي، برج خلیفه، هغه نه لوړ هغه شروع کړی دی چې 10 میلیارډ ډالر 15 میلیارډ ډالر په لګوي. نو دا د دې نه شروع کړ. دا یوه پوښتنه. بله پوښتنه دا وه چې آیا میرویس عزیزي 10 میلیارډ ډالر له خپل جیبه لګوي په دې پروژو باندې؟ دا یوه پوښتنه ده. بله پوښتنه دا ده چې له دې پروژې عزیزي خپله څه ګټه ترلاسه کوي؟ لومړی ځواب دا دی چې د عزیزي د خپل جیب نه دا پیسې لګوي. دا ده چې عزیزي که څومره هم شتمن وي، دا پوښتنې ځواب دی، د 10 میلیارډ ډالرو په کچه پانګونه یوازې د یو شخص له جیبه نه لګول کیږي. دا ډول ستونزې زربینایي پروژو لپاره لاندې سرچینې ګډ کار کوي. شریکه پانګه یعنی شخصي سکتور لکه دولت یا نړیوالو ادارو سره یو ځای کیږي، صحیح، یعنی له خپله جیبه نه لګوي. نړیوال مالی بنسټونه لکه نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک یا نور مرسته کوونکي. دریم، پورونه او مالی ضمانتونه د لوی تجارتي بانکونو یا دولتونو لخوا. دولت همکاري او معافیتونه دي چې مطلب مالی او تماف کی، دا همکاري دي او د اسانتیا لپاره، یعنی دا چې هغه خپل شتمني، نوم، تجارتي شبکه او پلان وړاندې کوي، خو اصلي پانګیز جوړښت له ډیرو سرچینو جوړیږي. یعنی د کې بیلابېلې مخکې یو نړیوال بانک دی، په دې کې شریکي پانګې سکتورونه دي، شرکتونه نور دي، هغوی به ځان سره راګډوي، په دې کې موټرونه لګیږي، په دې کې خلک مصرفیږي، دا ګټې بیا د ته رسیږي، دا د خپل جیب نه لګیږي. اوس به راشو دې ته چې میرویس عزیزي د دې پروژو له لارې کوم عاید یا ګټه ترلاسه کوي، یعنې د خپله د میرویس عزیزي څه ګټه ده په دې کې چې 10 میلیارډ ډالر په افغانستان کې لګوي. اول دا چې برېښنا پلور دی، د برېښنا به پلوري. دویم هغه برېښنا چې تولیدیږي به د دولت شرکتونو او خلکو ته پلورل کیږي، یعنی خرڅیږي. د نرخ او مصرف له مخې دا خورا لوی منظم عایدات تولیدوي. مثلا موږ د ترکمنستان، د ازبکستان، د ایران او نورو شاوخوا ګاونډیانو نه برېښنا لیږدوو، تقریبا 900 میلیونه 600 میلیونه ډالر دا هر کال موږ دوی ته بیل ورکوو. د کوم بیلونه چې راټولیږي په دې کې څه فیصدي حکومت ته پاتې کیږي، افغان حکومت ته، امارت ته، او نور د ګاونډیو هیوادونو ته لیږد ورکول کیږي د کال. حتی د تیرو د جمهوریت د وخت هغه پورونه هم ادا کړل چې هغه د ځینو زیارتونو د رباني او د مجددي او پلاني دغه زیارتونو تقریبا 14 لکه افغانۍ یوازې د دوی د زیارتونو د برق بیل وو. یعنی زیارتونو ته چې کوم لایټونه لګولي دي، کومه ځمکه چې غصب کړې دا خو به نه یادو، یعنی دغه لایټونه چې لګولي دي دغه برېښنا هم چې پورې پاتې و امارت ادا کړه، وایي هغه پورونه ما ادا کړ چې را پورې نه و کنه. نو اوس دغه مصرف چې دی
عایدات چې ترلاسه کوي د طبیعي انحصار یا قراردادونه دي د عزیزي ګټې درته حسابومه که دا پروژه د دولت یا نړیوالو مسؤلو خوا تضمین شوي وي ښایي عزیزي شرکت له دولت سره د اوږدمهاله قراردادونو له مخې ثابت عاید ولري. معافیتونه او امتیازات داسې لوی پروژې عموما له مالیاتي معافیتونو، ځمکې امتیاز یا نورو تشویقي بستجاتو برخمنې وي. یعنې هغه مالیه نه ترې اخیستل کېږي، ځمکې هغه امتیاز ورکول کېږي چې دغه ځای کې د پانګونه وکړه، او نور تشویقي بستجاتو برخمن وي چې عاید زیاتوي. پانګوالو ته د سټاک یا ونډو پلور کنه پانګوالو ته نور پانګوالو ته زمينه برابروي، هغوی خپل فیصدي ورکوي. لکه اوس دغه چین چې دلته قراردادونه کوي یا نور حکومتونه یا نور شرکتونه د خارج هغه چې دلته پانګونه کوي د خپل فیصدي لري، هغه د پروسس فیصدي هم لري. مثلا په دغه د تیلو استخراج د څاګانې چې دي کنه دغه چې تیل استخراج وي یا غاز استخراج وي یا کانونه ډبر استخراج وي، په دې کې د بهرنیو شرکتونو خپل فیصدي ده خو مفت نه کوي. دغه سي د عزیزي هم په دې پانګونه کې لوی فیصدي شته ده، بنسټیز ارزښت دی. یو برېښنا پروژه د میلیارډونو ډالرو پانګه ده چې له شرکت شتمنۍ ډیروي. دا شتمنۍ چې بیا د پور اخیستو سټاک بازار ته د وتلو یا پلور لارې ګټه لري. سیاسي او ستراتیژیک نفوذ که څه هم دا مستقیما مالی نه ښکاري، خو داسې سترې پروژې پانګوال ته سیاست سازي، ملي باور، نړیوالو اړیکو او نورو برخو کې لوی نفوذ ورکوي چې راتلونکي کې د لا زیاتو ګټو لپاره پرانیزيږي. میرویس رضی یوازې له شخصي جیب 10 میلیارډ ډالر نه لګوي، بلکې دا به د شرکت شریکانو او قراردادونو، پورونو او نړیوالو مالی منابعو په مټ تمویلېږي. د ګټه به هم دوامداره برېښنا پلور، یعنی برېښنا به پلوري خرڅوي به، قراردادونه به وي، شتمنیو او نفوذ له لارې تامینېږي. یعنی دلته خو یعنی شکر دی عزیزي خپل افغان پانګوال دی، نور بهرني شرکتونه هم په همدې فیصدي باندې قراردادونه کوي. حتی تیتسو ناکامورا هم له شخصي جبه مفت کار نه دی کړی. د ننګرهار کې چې کانالونه جوړ کړي جاپاني نو انجینر تیتسو ناکامورا، هغه هم داسې نه و چې بس لجیبه یې کول، نه پیسې راټولولې، خیریه بنسټونه هم داسې نور پانګوالو دوی سره مرسته کوله، بیا یې لګولې، خپل معاش خپل ژوند برابر و، سهولتونه ورته برابر و. عموم کې عزیزي لوی باور او جرأت ترلاسه کړ. دغه پانګونه چې وکړله د زیاتره افغانانو نظر بدلول کم کای کار نه دی. دا کار عزیزي یوه ورځ کې وکړ، یعنی یوه ورځ کې دا وښوده چې که په الله تعالی توکل کړې کولای شي. او پیسې هر څوک لري اوریدونکو، هر څوک ډیر خلک دی پیسې لري، خو تاریخ او ریکارډ جوړولو بخت هر څوک نه لري. او دا معلومات مال بېلابېلو رسنیو له چټ جی پی ټي نه، له ګوګل نه، له فیسبوک نه، له انسټاګرام نه، نو بېلابېلو تحلیلونه مراکونه ډېر ما راټول کړي وو. یعنی اوس به عزیزي چې دی په خړ پړ افغانستان کې چې دغه پانګونې ته زړه ښه کړه، دا لوی جرأت دی. یو بل چې ډیر ضرور دی د واړه کوچني تجاران نه دي چې د امارت باندې به رنګ په خاو داسې فکر وکاو چې موږ په هیواد کې کنه نو ډیر فقر به وي، ډیر غریبي به وي، او موږ به په خارج کې تاسو چې موږ سره تعامل ونه کوي یا موږ ته محتاج نشئ، نو دا پانګونه به تاسو ته څوک کوي کنه. دغسې په ځان مغرور وو دا کوچني تجاران. دغه تجاران بیا ډیر خیله کړل، ډېرې جوبل کړل، ډېرې ټیټ راوستل، ډېرې زهیر کړل. د میرویس عزیزي دې وجې نه ډېر د نیت کمیو پوسټونه هم شته، ډېر داسې پوسټونه شته چې مثلا دغه پرون د جمهوریت د داخله وزارت په جمهوریت کې د داخله وزارت ویان دغه نصرت رحیمی پوسټ کړی و چې دغه پانګونه عزیزي په جمهوریت کې هم کوله، خو هلته له اشرف غني راتاوی کړی، وای د کار مخه نیوله. هغه وای نمونه نه اخلم، مصلحت له مخې ډېرو خلکو بیا نمونه ورته لیکلي مو چې به پلانی په خپله په دې کې ولسمشر ماڼۍ دا ټول شریک وو چې دوی ته یو ریپورټ په برابرو. دا د خپل نصرت رحیمی یو پوسټ دی چې هغه زه وایم، نو د لیکلي دي چې عزیزي په
جمهوریت کې هم پانګونه کوله خو یو داسې راپورټ په جوړو مافیا ډلې چې د بانک د کابل بانک غونتی سقوط کړي د عزیزي بانک د کابل بانک چې څنګه سقوط شو داسې عزیزي بانک هم سقوط کړي ځکه دوی ته پکې ونډه نه ورکوله فیصدي نه ورکوله مافیا ته $10 میلیونه یوازې په همدې قضیه کې تر غوښتل بیا دا قضیه چې دغه بس ختمه شوله وایي مشر غني نه هم جعلي یعنی په فریبانه ډول په چل کې هغه هم لاسلیک اخیستی و نو بس دغسې یو پټې سترګې کارونه چې روان وي نو خامخا به ځینې خلک نیت پې کموي خارج کې ډېر خلک دي چې په دې پانګونه باندې زړه چوي دا عزیزي چې کړې ده یعنی د یو 5 کسانو سره دوی مشکل لري په افغانستان کې خو د ټول افغانستان باندې نیت کمي په ټول افغانستان یې ښه ورځ نه لورېږي خو دوی هم بس نور به موږ دغه چې غیبتونه او دغسې پیغورونه وخت نه دی اوس خو ولسې ګوري هر څوک یې ګوري چې هغوی څنګه ذلیلې دي څنګه دربدره دي او څنګه هغسې بادشاهي هر څه له منځه لاړ بس دا د خدای نظام دی څوک به پریوزي څوک به الوزي او څوک به چوکۍ باندې کینی څوک بل چوکۍ غورځي خو تاریخ ته بد څه پرېښودل نه دي پکار یعنی تاریخ کې ښه ثبتېدل پکار دي لکه عزیزي چې وکړه لکه ځینې چارواکي چې بډې رارغښتې دي او د هېواد د آبادولو ته آبادۍ دپاره د ولس د ټولنې خیر ښېګڼې دپاره ځینې ښه کارونه کوي نو دا هم ثبتېږي د تیرو هم ثبت شول دا به بس تاریخ ته پرېږدو الله تعالی دې بس حساب ورسره وکړي نو زموږ د خپرونې وخت ډېر اوږد شو د نیمایي 10 دقیقې شوله د له خاطره چې دغه موضوع ډېره جالبه وه یعنی په دې باندې ډېرې خبرې نورې هم کېدلی شي او ډېر خلک دا مني هم نه چې دا پروژه څنګه هېڅ امکان نه لري یعنی دلته به سړی یو ګیله وکړي د متمدنو خلکو نه د بازاري خلکو نه هغه څوک چې تعلیم یافته دي هغه څوک چې بازار یې لیدلی دنیا یې لیدلې ده هغوی هم داسې نادیده خبرې کوي چې هغه موږ له صحرایي خلکو نه لرې پرتو سیمو خلکو نه چې بازار یې نه لیدلی متمدن نه دي د هغو له خولې نه اورو هغوی په وطن باندې باور لري د وطن مینې اظهار کوي خو دوی دا نه مني چې دا به څنګه کېږي دا به کله کېږي دوی یو ورځ ما یو دغه هلمند د مزار شریف ته یو پلنګوش تلو دا بکسي موټر نه دي په دې کې GPS لګېدلی دي دغه ترانسپورټ وزارت له لګولي دي که نه نو دا GPS دې خاطر لګېدلی دی چې که موټر ډېر سرعت سره ډېر سپیډ سره چلیږي یعنی له 100 نه استن اوړي او 100 نه استن اوړي نو دوی د GPS له لارې له دفتر نه په بټن په کیبورډ باندې کنټرولېږي او جریمه کېږي دا یو چا پوسټ کړی و چې دغسې موږ پسې موټر ګول شو پلنګوچ ودرېدو نو دا یې له وزارت نه د بټن رپسې ویلی وه چې پلنګوچ ورو کړي موټر تیز ونه چلیږي نو بیا یې زارۍ ورته کولې چې دا زر خلاص کړي دا چا نه منله بیا هغه کس چې دی مجبور شو هغه ډرایور سره په خپله مرکه وکړله او هغه ورته ومنله او دا راز یې ورته ووایي چې دا وزارت لګولی دي 3.5 څومره 8.5 افغانۍ که څومره پې لګېږي دا په ټولو موټرونو کې لګوي دا په خارج کې هم شته یوازې افغانستان کې نه دي دا اوس دلته رارسېدلي نو دا چې نه مني ټکنالوژي نه ډېر ناخبره خلک دي نو بیا له صحرایي خلکو نه غیر متمدن خلکو نه خو ګیله نه ده پکار نو خیر افغانستان دی هر څوک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي هر څوک هر ځای نه لیدلی هر د راډیو چې د عامه پوهاوی د همدې دپاره ده دې برخه کې د خطیبانو ته ډېر مخ ور اوړي علماو کرامو ته مخ ور اوړي ځکه د دوی ژبه خوږه ده علم لري بنسټ لري نقل حواله هسې پر ځای دي نو دوی ډېر تاثیر لري په ټولنه کې نو دوی د عامه پوهاوی وکړي دې برخه کې نو دغسې ځوانان په حجرو بنډارونو کې د هېواد دپاره وکړي هغه څوک چې د وطن پرستۍ دعوه لري هغوی د هېواد دپاره وکړي یعنی دا پروژې هیڅوک هم ځان سره کبر ته نه وړي هیڅ چارواکی ځان سره کبر ته نه وړي نو دا د افغانستان دپاره دي د دې ولس د راتلونکي دپاره دي نو د خپرونې نیمایي څه ډېر ناوخته شو نو د بله برخه کې به ځینې موضوعات دي دا هم تاسو ته وړاندې کومه چېرته ځې ملنډه د ما خوله بېرته راځو نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات افواهات غبرګونونه سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي دا خپرونه د هرې شنبې دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ نړۍ جال
د هوریت رادیو د نړۍ جل خبرونه قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا خرغلاس تر توای ماتری نیمایي کې موږ د عزیزي میرویس عزیزي په پانګونه وغږیدو چې 10 میلیارډ ډالر پانګونه سره تقریبا 10 میلیارډ ډالر پانګونه سره 10,000 میگاواټه برېښنا په افغانستان کې جوړوي چې دا به 4,000 ولست وړاندې کېږي عام خلکو ته او 6,000 چې پاتې دغه به 6,000 میگاواټه د صنعتي پارکونو فابریکو کارخانو ته ورکوي نو د افغانستان به ان شاء الله اضافه هم وي. خارازو نور خبرونه ته هوریت اونیزه یو سل ولسمه غنه هم چاپ شوله او د هوریت اونیزه یو لسمه غنه د 1404 لمریز د لزمری ولسمه اتمه نیټه چاپ خبره شوله یا د غنه د هواد بلابل ولایتونه او د کابل بلابل سیمو تلک ډول شوی او د ویش په حال کې ده په دې غنه کې د سرمقالې په ګډون بلابل لیکنې راپورونه خبرونه تاثیرات پر کتاب تبصره شعرونه او نور مطالب خبر شوی دي. د دې اونیزه چلون کې وایي چې هوریت اونیزه په اونۍ کې یو ځل په دې هوډ خبريږي چې تر پخوا به لا معیاري د مینوالو د خوخي وړ او مسلکي کیږي. دا رواني وړ د چې هوریت اونیزه اوس مهال د هوریت رادیو په امتیاز او مدیریت خبريږي چې د 13 ورځې هم دریم کال 23مه غنه چاپ او خبره شوې ده. نو هغه څوک چې د سافت سره د هارد سره د یعنی د کاغذي مطالعه سره مینا علاقه لري ځکه کاغذي مطالعه ذهن کې خپات کیږي د برېښنايي مطالعه پرتله نو کولای شي چې د هوریت اونیزه تر لاسه کړي. هغه څوک چې بیا نور کتابونه لولي یا رادیو او یا ټلویزیون ګوري د هر برخه هر قشر د پاره ځانته یو وسیله برابر شوې ده ګټه ترې واخلي. جوجان کې د یوې خونړۍ دښمنۍ پای ته ورسېده. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د جوجان خانقاه ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ دښمنۍ چې 21 کاله یې دوام وکړی و پای ته ورسېده. د وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دغه دښمنۍ د ځمکې پر سر راپورته شوې وه پکې 10 کسانو ژوند بایللی و نو دغه په خیر سره پای ته ورسېده. د امارات راتګ سره رښتیا هم د خبرې کېدې چې ولا کورنۍ جګړه به پیل شي او داسې بیا بل سره اخر ډبې کوڅه په جنګونه وي خو هغه بس دښمن تبلیغات دي. نو هغه سرچپه وخه د برعکس اوس د 100 کلونو د 580 او 100 کلونو دښمنۍ پای ته رسیږي په سوله بدلیږي یعنی نه د نوې خاصه مخنیول شوی. د عدلیه وزارت وایي د مرکزی زون د غصب شوی اماراتي ځمکو قضیو ته د رسیدنې اختصاصي محکمې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان خار کې د شهرینو خارګوټي په نوم کابو 804 او یاجربه ځمکه د سندونو او مدارکو لکتل ورسته پریکړه وکړه چې یاد ټوله ځمکه اماراتي ده. وزارت زیاته کړې د ځمکه د یاد وزارت مرکز کې په 4 کاستري کې موقعیت لري. تر دې وړاندې هم په کابل کې یاد کمیسون د ملا عزت په نوم خارګوټي ډیره برخه ځمکه له غصب راوګرځوله او له اسلامي امارت له بیا وکمنېدو راهیسې ټول افغانستان کې میلیونونه جریبه ځمکه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې ده او دا لړۍ دوام لري. یو هم چې امارت خلکو ته خوند ورکوي پام دی چې هغه چې ډیرم په اصطلاح ری تری تورو په خوا اوس په دې خوند ورکوي چې یو ځلې ویل چې دغه کار کیږي بیا کیږي به یا مثلا د غصب ځمکې ډېر خلکو په زور په اړولي وو په دې برخه کې خلکو ته امارت سور نیسي. د بلوچستان کې پر پاکستانی پوځیانو مرګونی برید شوی. د بلوچستان د ایالت بنجګور ولسوالۍ ګوارګو سیمه کې دا پیښه شوې ده. 8 پوځیان پکې ځای پر ځای وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د اسلام آباد ټایمز خبري اژانس لیکلي دي نور 3 نور پوځیان لا درکه هم دي. د سرچینې په لیکنه وسلوالو کسانو یو شمیر یې له 80 کسانو زیات وو نو چې شمیر له 80 کسانو زیات وو هم مهاله د پاکستاني پوځیانو په دریو پوسټو بریدونه کړي. سرچینې همدارز لیکلي بریدګرو لمړنۍ لخلونکو لارې ویجاړې کړي او بیا یې سیمې ته په ورتلونکو کومکی ځواکونو هم بریدونه کړي دي. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې په خاله نه اخیستې خو بلوچستان کې پر پوځیانو ډېری بریدونه بلوچ ازادي غوښتونکي کوي. د ایران فوز عمومي قوماندان امیر حاتمی تیر د پرون یک شنبه ویلي د اسرایل له لوري ایران خاور ته غواخونه شته یو سلنه غواخ باید 100 سلنه وګڼل شي او اسرایل ته په اشاره ویلي دښمن باید کم ونه غنو. ایرانی رسنیو د نوموړي لکوله زیاته کړې د ایران حکومت د غونډې ورتیا پیوړی او د عملیاتو لپاره هم چمتو دي.
پاکستان کې میشتو افغان سوداګر او صنعتکاران هغه هیواد کې نن سرګن وضعیت په اړه اندېښمن دي او له اسلامي امارت یو غوښتي چې د دوی پانګه ماشینري او وسایل د یو میکانیزم لاري افغانستان ته ولیږدوي. دا پرونم یو کمنټ ماته شوی ویل یو کس دی د رخ برخه کې ډېر ښه تجربه لري په کراچي لاهور کې لسکلنه تجربه ده په رخت فابریکه کې ډېر نور سي مهارتونه هم لري وای کې دلته کار ورته پیدا شي. رښتیا هم دغه راپورټ په سرایت شوله چې اسلام آباد کې د افغان کډوالو آتشي ویلي د کډوالو حقوق په ځانګړي ډول د سوداګر او صنعتکارانو ملاتړ دغه استازولۍ بنسټیز لومړیتوب لري او د افغانستان او پاکستان بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ ګډه کمیټه جوړه شوې چې د کډوالو اړوند مسایلو په اړه 19 بحثونه وکړي. وایي دا دوانه د چې د 150 افغان سوداګرو د پاکستان بیلابیلو اقتصادي برخو کې پانګونه کړې چې د پاکستان حکومت ورسته پریکړه اندېښمن کړې دي. نو افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور پلاوی کابل کې د یوې غړي سوداګریزي ناستې پر مهال د $100 میلیون په ارزښت 15 سوداګریزي هوکړې لاسلیک کړې. زبر زر دغه خبرونه درته وایم چې بیا نه پاتې نشي. پکتیا کې د پایپ جوړولو تولیدي کارخونې په فعالیت پیل وکړ. دا د $150 په ارزښت د پایپ جوړولو نوې صنعتي کارخونې خپل فعالیت پیل کړی دی. او په هرات کې د انګورو حاصلات 180,000 ټنو ته رسیدلي دي. 180,000 ټنو ته انګور رسیدلي دي. نو د لپاره چې سړې خونې جوړې شي د غراز ځینې لارې خلاص شي نو د ترڅنګ نور ممیز کشمش لري جوړ کی. یعنی که دلته ډیر خلک داسې دي چې هغه تازه انګور نه خرڅي هغه حساب ورته کوي چې ودرېګه دغه کشمش یا ممیز تري جوړ شي ګټور دي که تازه یا داسې خرڅ شي. په تیرو 2 میاشتو کې څه باندې 15,000 بهرنیو وګړو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. نو د ایسایو معلوماتو ملي ادارې وایي چې د روان مریض کال په غبرګول یو چنګاخ کې 15,000 بهرنیو وګړو د بندرونو او هوایي ډګرونو لاري افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. نو باسانیان داسې کم کې مګنئ دلته ډیر عاید پاتې کیږي. دلته څومره خرچه کیږي د افغانستان ته پاتې کیږي. یعنی یوازې استرالیا چې دا هغه د خپل حکومت بودیجه له سالانه پوره کوي. 14,000 تقریبا 14 میلیارد یوازې سعودي عربستان د سیلانیانو پوره کوي. د مصر هم داسې دی. د افغانستان لاس یعنی د موټرو په حساب کې د افغانستان لاس به اسناد موټرو د ثبت او محصول پروسه نورم تمدید شونی و غازیدله. د نورم تاسو کولای شئ چې ثبت کړئ. میرویس عزیزی وایي ټول افغانستان به له 4 ساعت برېښنا برخمن شي. میدان وردګو کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي پای ته ورسېدې او تورخم له لارې د بهرنیو سیلانیانو 14 کسیزه ډله افغانستان ته راغلې ده. سیلانیان یعنی هغه چکر چې وایي نور هیوادونو ته. د افغانستان بانک د مالی ثبات لپاره اسلامي بانکداري پراخیږي. د کندي کې 2 ماشومان اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي. خیریه بنسټونو په تیر یو کال کې څه باندې 1 میلیارد افغانۍ مرستې ویشلې دي. ملا عبدالغنی برادر اخوان وایي له ملي سوداګر میرویس عزیزی سره مطلب کاتنه کې چارې لارې خیر روانې دي. بهرنیو چارو وزارت مولوی عمران خان متکی پاکستان ته سفر زی خو پرون سفر وزنډېدو. هلته د ایران پزشکان ولسمشر پزشکان هم پاکستان ته تللی وو. کندهار او بلخ کې د درمل او روغتیايي محصولاتو د کیفیت لابراتوارونو ودانۍ جوړیږي. کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د 55 کیلومتر سړک پراخوالي چارې پیل شوې دي. د سکاټلند لومړی وزیر وایي پر غزې د اسرایلو بریدونه په ښکاره ډول نسل وژنه ده. کندهار د انځر بڼوال وایي زموږ حاصلاتو ته د صادرېدو زمینه برابر شي. رښتیا هم هلته ډېر ښه حاصلات شوي دي. د صادرېدو زمینه ورته برابر شي چې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي. مولوي عبدالکبیر وایي کډوالو ته د اړینو مرستو په رسولو ټینګار کوو. یو شمېر چینایي سوداګرو په پروان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د اوبو انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور ویلي چې په هرات کې د پاشدان بند جوړولو چارې بشپړې شوې دي او تر راتلونکو 14 ورځو به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان بند به نږدې 18,000 هکټاره کروندو خړوبولو ترڅنګ 2 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي، 2000 ولټه.
نورستان کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت بیروج پلورل شول. حماس غورځنګ وایي د اشغال تر ختمېدو پورې به مبارزه دوام لري. غزنی د خوږیاڼو ولسوالۍ لپاره اداري ودانۍ جوړیږي. 13 ورځ له ایران او پاکستان څخه باندې 4 زره کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. WFP وایي اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 509 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. بامیانو کې د ترافیکي پیښې له امله 3 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د کابل کندهار لوی لارې اړوند د امان ولسوالۍ جماعت جوړېدو چارې بشپړې شوي دي. زرګونه استرالیانو په استرالیا کې زرګونه لاریون کوونکو د فلسطینیانو پر ملاتړ لاریون کړی دی. ډېر غټ پراخ لاریون و د غزې فلسطین په ملاتړ لاریون کړی و. ملګرو ملتونو د راستنېدونکو افغان ښځو د ملاتړ لپاره د بودیجه ډیره شي. لوګر کې د زرګونه کسانو د سترګو وړیا درملنه پیل شوه. لوګر کې نږدې 200 متشبثو ښځو سره نغدي مرسته وشوه. 13 میاشت 4 زره بهرمیشتو افغانانو د تابعیت تذکرې ورکړل شوې دي. دلته هم یو ستونزه چې لا هم دا وایي چې دغه نمونه چې غلط شوي د مامورینو غلط کړي دي. ویل موږ د 1000 افغانۍ جریمه نه اخلي. د خپل پرې کې دا کار دغه غلطي دوی کړې ده. نور ستونزې وایي حل شوي دي. کوترش وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. او د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د نن زه خبرونه سپتمبر د دوشنبه ورځ ده. نو دا د نن ورځې د دوشنبه ورځې د یو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی د ځان سره احتیاط کوي. په یاد ولایتونو کې نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا شامل دي. نو زمونږ د خبرونې وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو تر بیا چې بیا حاضرېږو تاسو ته تر هغه ښې چارې ولرئ. د حریت رادیو نور خبرونه تعقیب کړئ. د نړۍ جال خبرونه او زه رحیم سکندر په همدې ځای درڅخه اجازه اخلم. د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خبرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خبر شوي تاوده موضوعات، افواهات، خبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خبرونه د هر شنبه، دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هر یک شنبه، سه شنبه او پنځشنبه په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال.